السلام علیکم ګرانو محترمو کتونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایاست. راځو نن په درس کې یو ډېرې مهمې خبرې چې د عکس په کټینګ کې تاسو ته په درد خوري هغه در سره شریکوم. هغه دا چې که چیرې تاسو یو عکس کټ کوئ، مثال په ډول دا نیم تنه ده د انسان، دا سلیکټوئ، کټ کوئ بل بیکګراوند ته یې وړئ، نو د دې لپاره د کټینګ په برخه کې یو څو مهمې خبرې چې ستاسې پام ورته رااړوم در سره شریکوم. اول دا دی چې کله تاسې عکس کټوئ، د عکس کټینګ به په دننه برخه کې کوئ، یعنې داسې چې فرضاً فین ټول ما راواخیستی او زه غواړم چې دا عکس کټ کم، نو په دا برخه کې نه کټوو او نه هم بالکل پر دا کنجانو پر دغه ساحه باندې پر دې باندې هم نه کټوو. څنګه یې کوو؟ داسې چې د عکس په دننه برخه کې تقریبا دومره دننه برخه په دې برخه کې سلیکټوو، نو هلته به زموږ ستاسې کټینګ ډېر کامیاب وي. دا یو. دوهم دا چې کټینګ تاسې کوئ، عکس مو باید را زوم کړی وي. په زوم حالت کې د پکسل ښه معلومیږي او ښه کامیابه کټینګ کیږي، او که چیرې عکس زوم نه وي نو په هغه وخت کې بیا کټینګ ستاسې پرفیکټ یا صحیح نه دی. دریم دا چې په کټینګ کې به فیدر استعمالوي، چې فیدر په سلیکټ منیو کې د موډیفای په برخه کې چې اوس پین ټول دی دا نه دی انتخاب، نه دی فعاله. د موډیفای په برخه کې شیفټ F6 یې شارټ کټ دی، فیدر به ضرور ورکوي. د فیدر فایده دا ده چې عکس داسې راولي لکه چې مخکې هم دغسې اخیستل سوی وي، یعنې کنجان نه ورکوي چې هغه څوک په پوه سي چې دا د یو ځای څخه کټ سوی دی او دلته راوړل سوی. بله مهمه خبره دا ده چې کله تاسې عکس پرې کوئ، فیدر مو هم ورکوي. که چیرې دا عکس یا دا شخص وریښتان درلودله، نو هغه به په سلیکټ ان ماسک سره کوي، چې په مخکې ویډیو کې دا تاسې ته راغلی او تاسې پر دې شاید پریکټیس هم کړی وي، دا به مو هم زده وي. دا یې ده. او بل که چیرې یو عکس ډېر روښانه و، شاته بیکګراوند یې بلر و، نو بیا به په سلیکټ منیو کې د فوکس ایریا په نامه سره، چې نن موږ هم پر دې باندې بحث کوو، دا کمانډ په واسطه تاسې کولی سي هغه بیکګراوند په ډېر لږ وخت کې ځینې ایسته کړي او عکس پرېږدي. دا و د کټینګ پر مربوط باندې د عکس په پرې کولو باندې یو څو مهمې خبرې. اوس راځو د سلیکټ منیو شروع کوو، او په سلیکټ منیو کې ډېر عادي شیان دي چې هغه تاسې ته مشکل نه دي، هېڅ وار مه ورته خطا کوئ. نو د سلیکټ منیو شروع کوو. په سلیکټ منیو کې هغه کمانډونه چې زموږ ستاسې په درد خوري او هر ګړی ورسره لاسو ګریوان یو، هغه اول وایو. نو راځو اول نوی لیر اخو، چې د نوی لیر شارټ کټ دی کنټرول N. نوی لیر چې مو واخیستی په کسټم کې که تاسې پیپر استعمالوي، انټرنیشنل پیپر A4 سایز، A3 سایز، A6، A5، هر سایز چې تاسې انتخابوي هغه به انتخاب کړئ، او په انچ سره یې غواړئ، په سانتي متر، په هر شي سره چې یې غواړئ. فرضاً زه په انچ سره غواړم. کلر یې هم RGB کوئ، CMY کلر، دا دوه کلرونه په فوټوشاپ کې ډېر کارېږي. بیټ یې هم 8 کوئ، 2 هغه ستاسې په خوښه، خو زه اوس پر دغه باندې دروم، اوکې کوم. کله چې دا ما اوکې کړئ، د موو ټول اخم، نو راځم یو دې ته رنګ ورکوم. سلیکشن ټول اخو، دونه اندازه دې ته رنګ ورکوو. کم رنګ ورکوو؟ دا رنګ مو انتخاب کړی دی، نو شیفټ F5 وهو. په ایډیټ منیو کې فیل کمانډ دی، دا یې شارټ کټ دی، دا به راسي او له هغه څخه وروسته به دا رنګ سلیکټ کړي، اتومات به هغه رنګ سلیکټ سي، اوکې به یې کړي، دې ته موږ رنګ ورکړي. سلیکشن چې ورکوي کنټرول D به وي. دوستانو اوس راځو په سلیکټ منیو کې څو مهم پاینټونه چې موږ تاسې هر ګړی ورسره مخامخ کیږو هغه وایو. راځم سلیکټ منیو ته، آل سلیکټ. آل سلیکټ په دې معنا چې ټوله سلیکټوي. که چیرې زه پر دې باندې کلیک وکړم او عکس کوچنی کړم، یعنې دا برخه ټوله یې سلیکټ کړه. او دغه رقم که چیرې زه دا بیرته غواړم چې ورک یې کړم، ډي سلیکټ، کنټرول D یې شارټ کټ دی، کنټرول D وهو، دا یې ډي سلیکټ، کنټرول D یې شارټ کټ دی. ری سلیکټ بیرته هغه سلیکشن راوستل چې شیفټ کنټرول D یې شارټ کټ دی. بل د انورس کمانډ دی، یعنې هغه داسې که چیرې موږ راولاړ سو په میجیک وین ټول باندې دا سلیکټ کو، نو دلته عکس ټوله ګل هم سلیکټ دی او عکس هم سلیکټ دی. غواړو چې یوازې ګل سلیکټ کو،
نو د سلیکټ منیو څخه د انورس کمانډ چې شیفت کنټرول آی شارټ کټ دی دا وهو یوازې ګل سلیکټیږي نور له منځه ځي. بیا کولی شو چې کنټرول جی و د دې څخه نوی لیر جوړ کړو موف ټول راواخلو او دا دوهم ګل هم موږ د دې څخه په لاس راوړو. دا هم آل سلیکټ ټوله سلیکټوي ډي سلیکټ هغه سلیکټ له منځه وړي ری سلیکټ بیرته هغه راوړي که زه ری سلیکټ وم بیرته هغه سلیکشن زموږ دا راځي او که بیرته ډي سلیکټ وم ورکېږي او انورس یې هغه و چې یوازې ګل ته دغه کوي. او که چیرې تر دې نورو ټولو تېرېږو نو راځو فوکس ایریا ته هغه بیا په بله ویډیو کې تاسو ته تشریح کوو ځکه دا کمانډونه زموږ ډېر په کارېږي په دا خاطر مې دا تر مخه کړل. فوکس ایریا ته راځو چې فوکس ایریا پر هغه عکس باندې اپلای کیږي چې کوم د دې بیکګراوند بلر او عکس روښانه وي. یوازې فوکس پر عکس باندې وي پر بیکګراوند باندې نه وي نو د فوکس ایریا په واسطه سره هغه عکس موږ ډېر ژر سلیکټولی سو. څنګه؟ راځو پر دې باندې کلیک کوو کله چې فوکس ایریا انتخاب کړئ او منیو موږ ته راځي چې هغه منیو به تاسې دا کم د ان فوکس رینج دا باید پر اټو باندې ولاړ وي دا ټیکمار وي او اډوانس هم باید پر اټو باندې ولاړ وي. نو دی هغه عکس چیش کوي په لږ وخت سره هغه سلیکټوي ګوري ګل یې ټوله سلیکټ کوي بیکګراوند یې ټوله سلیکټ کوي ګل یې فرېش وي ځکه چې پر ګل باندې فوکس ډېر دی او شاته بیکګراوند یې چی شي دی بلر دی نو په دا خاطر سره د شا بیکګراوند سلیکټ کوي. اوس که چیرې موږ دلته راسو ورته ووایو چې دا په نوي لیر ماسک کې غواړو په نوي لیر کې غواړو او نیو لیر ویت لیر ماسک په دې کې موږ غواړو نو اوکې پریسهو او هغه به ګل به جلا سي. او په دې برخه کې که چیرې یو برخه فاته سوې وي کولی سي چې هغه تاسې ور اډ کړي د برش سایز به په دا ځای کې ډېر کړي او که چیرې ځینې منفي کوي او برخه ډېره سلیکټ سوې وي هغه به ځینې منفي کړي. فرضاً زه دا برخه منفي کوم دی به موږ ته داسې حالت شو کړي چې دا هم ورسره سلیکټ سو. او که چیرې زه وغواړم چې یا بیرته دې دا ورسره سلیکټ سي هغه به ورسره بیرته هم سلیکټ سي. دلته به د سافټن ایج کلمه هغه به ټیک مارک وي. نو اوکې کوي کله چې مو اوکې کوي دا په نوي ماسک کې راځي لیر هم دی او ماسک هم ورسره تړلی. هر وخت چې تاسو تغییر راولي د ماسک په هغې باندې ډبل کلیک وکړئ ډینسټي ور زیاتولی سي فیدر ور اچولی سي. نو دا په نوي لیر او نوي ماسک کې جوړ سو چې د ماسک پر برابر به موږ تاسې په بله ویډیو کې پر دې بحث وکړو. اوس مو د فقط دون ویل چې فوکس ایریا هغه کمانډ دی چې هغه فوکس برخې سلیکټوي او بلر برخې پرېږدي. نو کولی سو اوس د دې څخه موږ تاسې هر ځای کې چې استفاده کوو ځینې کولی سو. فرضاً دا ګل زه وړم بل بیکګراوند ته دلته یې راوړم صحیح کنټرول ټي وهم او دا یو څه کوچنی کوم ځکه دا عکس ډېر غټ دی او کنټرول شیفټ نیولو سره زه غواړم چې دا هم دلته راسي. نو په ډېر ښایسته انداز سره به موږ تاسې سلیکشن کړی وي او څوک به پرې پوه نه سي چې دا ګل د بل ځای څخه راوړل سوی. نو دا و د فوکس ایریا خواص. خدای دې وکړي چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلي وي. که چیرې دا ویډیو ستاسې خوښه سوې وي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د هغه رقم بیل تڼۍ کښېکاږئ تر څو زموږ نوې ویډیوې تاسې ته په اپډیټ شکل در ورسیږي. په بل راپسې درس کې به پر کلر رینج باندې بحث وکړو چې کلر رینج هغه کمانډ دی که چیرې په عکس کې یو شخص درشي کړی وي هغه تور رنګ وي موږ کولی سو چې هغه ته نارنجي خړ او که چیرې سپین رنګ وي هغه ته کولی سو چې خام سلیټي رنګ بانجاني رنګ په اصطلاح ژړ رنګ هغه ورکړو. نو په بله ویډیو کې به موږ تاسې پر کلر رینج باندې بحث کوو. د نن ورځې درس دغومره بس دی. خدای مو ښه وساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.